د افغانستان دشمنان نه بلکې د اسلام دشمنان د مسلمان دشمن دغه همیشه دا کوشش دی چې د مسلمانانو مرګ ته څنګه لار جوړیږي په سنمه باندې مسلمانان په شهادت باندې رسیږي دی کوشش روان ساتلی دي په شل کاله جګړه کې د کوپارو په بغل کې په ښکارا چې سرمخي کافرانو سره و د مسلمانانو قتل عام روانو اوس چې کافران د افغانستان وتلی دي دغه د کافرانو غلامان د کافرانو خادمان د مسلمانانو دشمنان د افغانستان دشمنان د دوه بیا دا کوشش دی چې دغه دیندار طبقه چې د مسجد سره کاری د الله جل جلاله د دین سره کاری د طریقت او ذکر سره کاری د بخاری شریف سره کاری ام دغه دیندار طبقه د شهادت او د قتل تصمیم نیولې دي کوشش دا روان کړی دی چې دغه جامعه ته ضرر ورسي مشکلات ورته پیښ شي خو د افغانستان مسلمانان په شل کاله جریان کې په لکو باندې په شهادت ورسېدل نه دا څوک تر خپل عقیده تیروای سي نه تر خپل غیرت او ایمان تیروای سي نه تر خپل تګلارې تیروای سي او نه په دغه شهادتونو باندې په موږ کې کمزوري راځي نه معظم کمزوري کیږي خدای مو پر الله جل جلاله باندې باور دی